د ننګرهار غنیخیل ولسوالۍ اوسیدونکي وایي د ولسوالۍ مرکزي کلینیک کې د تورخم جلال آباد شهره د پیښو د ټپیانو په ګډون 5 ولسوالۍ ته روغتیايي خدمات وړاندې کوي، خو د نورو ولسوالیو په څیر سهم ورکول کیږي. دوی وایي کلینیک کې د ښځینه ډاکټرانو او درملو له کمښت سره مخ دی او د روغتیا ریاست مسؤلین ستونزو ته پام نه کوي. د ننګرهار روغتیايي چارواکي بیا وایي د ستونزو د حل لپاره په نږدې ولسوالیو کې د نورو روغتیايي مرکزونو په جوړېدو کار دوام لري. د ننګرهار غنیخیل ولسوالۍ دا روغتیايي مرکز د تورخم جلال آباد شهره د ترافیکي پیښو او نورو پیښو د ټپیانو ترڅنګ د شینوارو 5 ولسوالیو اوسیدونکو ته روغتیايي خدمات وړاندې کوي، خو ځایي اوسیدونکي وایي د نورو ولسوالیو سره د امتیازاتو په ورکړه کې توپیر نشته. زما غوښتنه دا ده چې د پرسونل باید اضافه شي او په همداسې دغه دوی چې ورکول کېږي باید دغه زیاته شي، د یوې ولسوالۍ نه بلکې د 5 ولسوالیو په سطحه ورکړل شي، ځکه چې دې معنی دغه عمومي سړک چې جلال آباد ته پورته دغه ترافیکي پیښو مریضان دلته راوړل کېږي، تداوي کېږي او له کومک دوی سره دلته کېږي. که چې شپږ ولسوالۍ چېرته شوې، یوې ولسوالۍ چېرته شوې، یوې ولسوالۍ له یو ډاکټر ورکول کېږي، شپږو له شپږ ورکول کېږي. دا د شپږو ولسوالو اسپتال دی، خو توجه د یوې کې ولسوالۍ ورته شوې. قومي مخور وایي لویه ستونزه په روغتون کې د ښځینه ډاکټرانو نشتون دی. دوی وایي د ښځینه ناروغانو د درملنې لپاره اړ دي چې د ننګرهار حوزوي روغتون ته لاړ شي، ځکه د ولسوالۍ مرکزي روغتون یوازې یوه ښځینه کارکوونکې لري. او په دغه کې باید یو څه تشکیل د ډاکټرانو زیات شي، بل ښځینه ډاکټرانو ته ضرورت دی. ښځینه ډاکټران موږ نه لرو، دغه یو ستونزه ده. ولادي تکلیف دغه لپاره ښځینه ډاکټران ډېرې ضرورت دي. ښځینه ډاکټرانو خو ډېر زیات ضرورت دی، ځکه چې دلته خو ولسونه پراته دي، قومونه پراته دي، داسې زنانۍ چې هغه د نارینه ډاکټر سره مشکل نه حل کېږي، باید چې ښځینه ډاکټري وي. اوس یوه ډاکټره لکه چې شته ده، خو موږ 4-5 ډاکټرانو ته ضرورت لرو، هغه یوه په نش برابره ده. د ننګرهار روغتیايي چارواکي مني چې پر یاد روغتون د ناروغانو بیروبار زیات دی او ښځینه ډاکټرانې هم کمې لري، خو وایي چې په شاوخوا ولسوالیو کې پر ځینو نورو روغتیايي مرکزونو کار روان دی چې په بشپړېدو سره به یې تر یوه بریده ستونزې راکمې شي. او د همدې خاطر باندې چې دغه خدمات واقعا په غنیخیلو د یو ولایتي شفاخانې معدل خدمات عرضه کوي. موږ اوس عملاً کار شروع کړی دی او پلان کې ده چې انده کې به انشاءالله فعالو. په د بالا کې موږ یو بل ولسوالۍ وختونه جوړو، په کوټ کې جوړو، په شهیدانو وینه کې جوړو، په پیوې کنډه کې جوړو. یعنی عملاً اوس 3 شفاخانې نور هم د کار جریان لاندې دي. انشاءالله په کال 2 کې به انشاءالله هغه هم فعال شي او د هغې فردو په سر کې به د غنیخیل باندې کافي ده لوډ کم شوی وسي. دوی زیاتوي چې نوموړی روغتیايي مرکز کې د ښځینه ډاکټرانو لپاره پوره تشکیل لري، خو څوک زړه نه ښه کوي هلته دنده ترسره کړي، نو له همدې امله نه دي توانېدلي ښځینه تشکیل پوره کړي. سباون ساحل، میلمه راډیو، غنیخیل ولسوالۍ.